وصار تفهم علي كثير. كانت اول شيء شوي بعده ما الحمد لله كنت ما بعرف يعني. احسن لا تعرفي احسن. قالوا لك زي لا تدخلي له. لا ما بس هلا ذاتنا شافونا على هاي ليش كان اسمه طلب بينا. شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد. واحد منهم يقول لي انت خاصه صراحتك مالك هويه بدون ما اسال وبدون ما احكي شيء ولا كلمه لحاله قال لي هاي عند الامنيات. بلا إلى الأمراض صحتوا له وديتوه للقسطخانة قلتوا يعني طلعوا ولدوه راسه جمرة في الماكسي يعني فرحانة يعني كثير إنه الحمد لله رب العالمين رجعت لي الكمليك ومشان إنه اتعالج وضل مقيمي هون يعني في تركيا. وبتشكر كثير سيد أردوغان إنه عرف قصتي وبتشكر اللي ساعدوني كلياتهم بهالشغلة يعني لو ما هون ما بيوصل الخبر لأردوغان. يعني تعذبت صار لي شهر بتعذب روح واجي واتعذب روح واجي كله على الفاضي. بتشكرهم كثير الله يجزيهم الخير ويعطيهم يا رب ويدوموا لأردوغان ان شاء الله هيك وحكومة تركيا كلياتها والله يعطيهم العافية ya Rab. İlk etapta tabii ki şöyle bir şey, 1,5 aydır kimliksiz yaşıyordum. Bu süreçte bana yardımcı olan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii sesimi ulaştırmak benim için çok zordu. Şu an sesim ulaştı sayenizde, gazeteciler sayesinde sesim ulaştı. Türk hükümetine, Cumhurbaşkanımıza, bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok ehemmiyetli bir şeydi, çok can alıcı bir şeydi. Şu an duygularımı anlatmak, ifade etmek çok zor, çok sevinçliyim, çok mutluyum diyor. Mama.